کتلی صاحب پورا کوشش کړی دی چې شفیع الله غیرت کې راولي چې هغه بیا مناظرو ته تیار شي. ته خو راسه بچو دلته لما نه خو په خپل لایف کې وتښتېدلې ده. دا مناظره در یاده کړه شرمېدلې چې دلته وتښتېدلې. دا ګوري وتښتېدل. دوی زه په خپله له برود نه خطا کړم. دغه شرمېدلې تېښته دې م در په یاد کړه. ابو مواد واوره راسه د مهدي د الله له لعنت نه د نن مهدي بچ کړه. د صحابه و توهین کوې دا قاری صاحب هغه څه راغی درته. کتلی صاحب پورا کوشش کړی دی چې شفیع الله غیرت کې راولي چې هغه بیا مناظرو ته تیار شي. به هیڅ کلم احد کې فرار نه کول. دو که غیرتی کسان وی دو به حنین کې فرار نه کول. دو که غیرتی کسان وی دو به د صحابه و توهین دې کړی ده. راسه یا د مهدي له لعنت نه بچ کړه او یا د مهدي د دین خدمت راوښیه په دې 1200 کاله کې. هغه سه محترمه پیری کاری باړوا کا پیری 12 امام هم دا درخودلی. 12 امام کتاب کې څه دی؟ همدغه دین چې دا درته وایي دا زیړی نه اوري همدا راوړي دي. لایف ګوري ګروپونو ته درنه غرزار کړل. الله اکبر. ها هغه سه محترم کې اچ الله درته پرانه کوي. ها الله اکبر. راسه انا زرکوه الصحابه ابو مواد زه خو دا 2 کاله درته ناس یم د تا لایف ته ټول مسلمانان شاهدان ورغلم که ورغلم وتښتېدل که ورتښتېدل. هو قاری صاحب محترم وتښتېدل. دا ذلیل مخلوق دا شرم ولې نه لري چې خپلو عوامو ته دوکه ورکوي چې دا مناظرې ته زه خو دا د ریډې بډې ناس یم. راسه دا اوس موضوع دی د قرآن. تاسو د قرآن منئ په دې قرآن د یارې ایمان راته ثابت کړه بیا مخکې ځو. راسه په دا اوس هم په خدای قسم دي تا کسان دی لایف ته ناست دي تا اغاګان دی لایف ته ناست دي. راسه په خیره نظر کوه ټولو ته دې چې ده نږده سلام علیکم. نظر کوه. وعلیکم څنګه چلې ښه طبیعت ښه دی؟ هغه څه بیا نه زه ابو جان د جای اپشن جای ټول خالی کوي وری چې د خلک لري چې دا خو څه راخیږي خپل خو نه کوزيږي چې غاګان راسي. د جوړ سره نو یو لږ صبر را سره وکړي یو لږه دا موضوع داسې مخ خرابوي. یو لږه صبر دي تاسو پښتنې درته جوابوم وخت لرو الحمدلله ټولې پښتنې درته جوابوم. زه هغه صاحب نن مې یو وړوکی سوال مهدي مو کوم د دین او د اسلام خدمت کړی که کړی وي راسې وي ښایسته که نه وي کړی الله په قرآن کې لعنت ور باندې ویلی ده. الله په قرآن کې څه شی ور باندې ویلی؟ الله په قرآن کې لعنت ور باندې ویلی ده. علي زر کوي علي ښه ام سي مننه رب مو زړګي درته خوشاله کړه ټول مخلصو ملګرو. محمد جان ام زرقاوي رب جل وعلا دې مبارک شپې په برکت تاسو ته په ژوند او ژوندۍ کې برکتونه درکړي. ښه او زه یو بل ویډیو چې پرون می بیا درته خودلې ده چې یو کس د په امام باندې ډیر زری روایتونه په دروغو جوړوي. دا کمپنۍ نه ده دا څه شي ده؟ دا څه شي ده؟ انا زر کوم هغه سب ستړي بس. وعلیکم نور ستانیون تاسو ټولو د خور بس کو نیګند باوړه باید ابابیل جان نو ولې بندوي بیا لري سي بیا کوم دغه څه په ځانو خوا به دیږي بیا لري سي. سلام خیر سوال می کړی د مهدي له کتاب نو اوس حوالی درته راوړي روایتونه راوړي درته دغه غاسب درغله دا خو د دوی 12 امام کتاب ده خامخا به دا کتاب درته وایي. ښه اله زر کوي علي راسه په خیر اله زر کوه. ها چرسي صاحب وایي په موضوع منډم یا قال مهدي صاحب ویلی دي نه په مور ویلی دي. قاری صاحب هغه نوم یې څه ده چرسي کونی نو خو دې په مذهب کې بل کار نشته دې په کمپنۍ کې بل کار نشته بل کار کنه په مور مغړ منډم کو پاره مو هغه 12 امام هم دا درته کو نه ګوي ځغله
غلا زوتي زه فمور 12 امام هم دا درته ښودي دي. ایتا عمر متخلی تا عمر کې غنمه استغفر الله. مو عمر خو فاتح مو و. د غنمه استغفر الله سه ښه ورځه تا هم خپل حق ادا کړل. ورځه کنه دا څلورم روایت غالبا څوم روایت و؟ پنځم قاري صاحب د حساب نه ډېر دي. د مهدي خو دونه غټ کتاب دغه والله که خلاص کړي. دا د دوی د مهدي دین ده چې مهدي دوی ته کوم دین راوړی ده او مهدي کوم کتابونه ورته لیکلي دي او مهدي کوم روایتونه ورته جوړ کړي دي همدغه دي. دا 5 روایتونه خو مو واورېدل. راځئ په خیر بل څوک د مهرباني قسیم شاه مهرباني صاحب مایک ولوکه زر کوه. قسیمه وي دقیقه ما دلته بر راځي ویښ کېنه. سعید صاحب مهرباني. سید صاحب وایه شپږم نمبر روایت. سید صاحب مایک خلاص کړ. کته که جانا سید صاحب انا روایت راوړي صبر. عجیب خان صاحب خدابل څوک ده؟ عجیب خان صاحب مهرباني وایه. عجیب خان صاحب نه مایکونه بندي قاری صاحب. ښه انا روایت مجهول و. مجهول و؟ اټس بالله. ښه اوس به صحیح. ښه دغه څوک ده؟ مجهول په بدیات نه وایي ټول مجهول پولیس کې لاړل ودی الله بنده. نو ته قاری صاحب چې روایت درته راوي ته ورته خانې رومنو نو مجبور اوسې چې مجهول یې کو. صبر وکړه هغه صاحب انا راغی. زر ورکزی صاحب علیا علی مدد شیخ ناری ولې وخی. تا په مور غنمه د بړوا بچیا تا ته څه تکلیف ملوي دا روایت موثق دی. انده باوړه زکه ته څه تکلیف ملوي تا په مور غنمه 6 نمبر हो गया 6 نمبر हो गया د باوړه زمانو تاسو چې بده زه ورته غلط کور شم کړی دا روایت موږ د مهدي په کتاب کې ګورو. زه ته ورته دا موږ د مهدي په کتاب کې ګورو چې دا موثق وکنو. 7 نمبر جلدی کرو. 7 نمبر د تبل سمجان راشه بره. سمجان راشه بره ته دا اوم نمبر آیات راوړه. سوري روایت راوړه. ساقي صاحب سوري السلام علیکم قاری صاحب. ها 7 نمبر ده راځه په خیر. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم زمخ کې وربس. ها ساقي کته ورګزای مېره تم بیا ورکزی صاحب هغه اوس نمبر تیر کورږي. نه ما کو د زوم 7 نمبر روایت راوړی ده. دا لکه سي هغه مخکې سی وغه کې لکه سي مجاهل زیاتو دغه موثق ده لکه سي غالبا. ها الا مهرباني وکړه. ته والي د سړی بچی ځان نه جوړایم. ها د تاسو د مجوسیان اغاګان ولې د سړی بچی ځان نه جوړای د باوړه ځان ها وخونی غوږ نه نسم زه غوږ ولې ونه سم نو خر خو دې ټیم وګ نه نسی. غوږ نیول د انسانانو کار د خرو کار نه ده. ښه ته د سړی بچی ولې ځان نه جوړای خدای دې ته اغاګان ولې د خر زمن دي. نه د سړی بچی ته ولې ځان نه جوړای ته ماته دا وګوره اوس ګور غوږ زه غوږ نه کېږم ځان د سړی بچی ته وای خبره ته غوږ سن جنریټر هم جوړو ځان نه دا توس دا ماته دیوانه خې کوشه ما د سپیزه دا د نرګس زوی چې د صحابه او توهین کوي ولې کوي. دا د مجوس زوی چې د صحابه او توهین کوي ولې کوي. تاسو سره تاسو تر اوسه دی موږ ډیره گزاره در سره وکړه. د مجوس زمانو د تاسو اغاګان مجوسیان دي. دا اغاګان مجوسیان مو دي. ښه مهرباني. علیکم. وعلیکم. زمخ کې چوټه خان 8 نمبر قاری صاحب 9 نمبر 8 نمبر چې خې برابرې قربان مشه هغه څه بوایا شروع څه په خیر. دا زنګ شرګانو قد قطت هغه راغی.
داسې نو قاری صاحب داسې ویلي دا و یا نهم نمبر حسین دغه ده دا سم آغا صاحب د دې اصلي کتاب راوړی موثق. هغه څه وایه مهدي کوم دین خدمت درته کړی ده؟ کوم دین یې درته راوړی ده؟ ته درې چې دی غاړې سم رانه راوځي. قاری صاحب روایت لري نه ورسته ودرې صبر وکړه. 313 دا 313 لکه چې غالبا هغه د 314 حلالي شی پیدا سي مهدي به راځي دا لکه چې هغه ګروپ ده. هو قاری صاحب ودې پیژندو. ښه دا ان شاء الله کلمه وایي. دا خو ناممکنه ده چې د عباس صاحب قلندره مهرباني وتښتېد. دا من ګډت روایتو. انا زر کوه انا زر راسي کوم خدمت یې درته کړی ده؟ د صحابه و د مجوسي ابو مواد موسی را پیدا کړی مجوسي ابو مواد موسی میدان ته راوړی. چې کوزو د امر اخیږي دا کم چې کوزو د امر اخیږي بیا خوند درکې چې بیا شروع سي. بابا بهبود قاری صاحب دا بابو بهبود وشي خوندوک. ها بابو صاحب 10 نمبر دی تا ده بیبو السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم قاری صاحب بس درنه جار شم قاری صاحب. اسرانه جار سي ما وی سلام اسی لاندې ډبل ټیپ کوه. اسرانه جاریږي اسنو سره جاریږي نو زموږ څه کوم اسرانه جاریږي وای دی الله بندگانو. ها علي صاحب شاهد علي دغه سي د ابوبکر بچانو سم منډه ور باندې وکړي او والله تر شل زیات اغاګان دی لایف تناسخ ایمان او غیرت پکې نه سره راپورته سي ویږي چې سرمنه رانه بس فقط ته اوس انتظار دي دغه بعضی ابابیل لمغ سره الله دې سر لوړي کړي اوس د لایف نسی بندولې په ګروپونو کې زور ور باندې وਹੀ ځکه غاوله سره بند کړل نو اوس به ان شاء الله نسی بندولې کړي رب رضاو خوای سید سی وایا شاهد سی ریپورت مو وها راځم خامخ راسه ان شاء الله مؤمنان سره ویخ مؤمنان سره الله صاحب مهرباني شاهد الله دی شاهد الله شهاد لا شهاد محترم خی جوړي بخیر اور قاری صاحب قیصر الو اور قاری صاحب اورو اوري وایا مخکې زور پسې لاره کړنو قیصر مهرباني تاسو مې اخلاص مهرباني عجيب سرطان مخلوق ده لا اله الا الله وايا دا قيصر وايا خا زركوا هلا